وی څومره ښکلي هوټل دی، څومره ښکلې خوراکي دي پکې. صبر وکړه چې لږ دننه ورشم. ماماجي ولې زویه څه چل دی څه کې؟ یاره ماماجي اوږې شوې یم، ویم چې لږه روټۍ راباندې وخورې. و ډېره روټۍ دا راته ووایه چې پیسې دې راوړي دي او که نه؟ نه کنه ماماجي ما سره خو پیسې نشته، ما خو پیسې نه دي راوړې. ویم چې پیسې در سره نشته نو روټۍ هم نشته. ویده شه به. ولې دا چې ته ټانګسال دي څه چې هر څوک ترې راځي او د مونږ ته روټۍ دې خوري. راشه وروره راشه، د کراچۍ له نوي مال راغلی ډېر په ارزان قیمت یې واخلې. وایي ویم په چغو چغو مې ځان له د مرۍ رګونه وشلولو، تر اوسه پورې یو ګاک رانغی. و تقدیره و تقدیره، د خلکو اوبه بلیږي او زمونږ تیل هم نه بلیږي. ولکو څومره یخني مې شوې ده او دا څه دی نوي کباړ هم راغلی دی. صبر وکړه چې ځان له پکې یو واسکټ والم. ماماجي شکر دی چې یو ګاک راغی. ولې بچي څه دې په کار دي؟ یاره ماماجي یخني مې شوې ده، یو واسکټ راکړه چې واچوم. و بچي دا زه د څه دپاره ناست یم چې کوم دې خوښوي نو ویې غونډه. ها کاکا زه پکې ځان له ګورم. ها بچي ته پکې ځان له ګوره او زه به دا سودا سمه کړم. هلکه ډېره ښه دانه مې پکې وکتل. ماماجي دا پسو دي. کوم یو بچي دا دا خو ډېره ښه دانه ده ستا دپاره په 500 روپۍ. وای یاره ما سره خو جیب کې 10 روپۍ دي. صبر وکړه ماماجي زه یې ګورم چې په ما پوره ده او که نه. چکه چکه بچي دا خو نو ستاسو لپاره راوړي دي که نه؟ وای هغه ماشوم څه شو؟ زه زرغونه زما په خیال په تو کې ووالې. وای زه خو داسې ولاړ یم او دې کاکا ته نه ښکارم. زما په خیال جوړ دا د جادو واسکټ دی او زه غیب شوی یم. صبر وکړه چې واپس یې وکاږم چې دا رښتیا دی او که نه. وای ته خو اوسه پورې نه وې ماشومه ته له کوم طرفه رالې؟ وای دا خو په رښتیا د جادو واسکټ دی. ماماجي زه دلته ولاړ یم خو ورکوټ یم تا ته ښکارېدم نه. هغه بچي ما وی که چېرته وتښتېدې او واسکټ دې رانه یوړه. واسکټ خو به د نه اوس زه وړم. صبر وکړه. وی هغه ماشوم څه شو؟ زما په خیال دلته چېرته پټ شوي تورېږه چې ویې بولم. بچې اوس مې لټوه ما ته خو سیله د جادو واسکټ میلاو شو. بچې هوټل والا د ستا به اوس زه خوښ شم تا ما له څنګه تکه راکړې وه. یا ماشومه ته دلته څه کوې؟ ویم ماماجي نن مې دله پوره 50,000 راوړلې 50,000. ویم په هوټل کې دی چې څومره ښکلې خوراکي هغه راوړه زه هلته ناست یم. نه لکه دې ماشوم سره دونه پیسې د کومې رالې؟ خو زه څه ووایو؟ داسې کار وکړه کاکاجي چې دا ماشوم لاړ هلته که نه او ناست پئ ده له ښکلې او سورکلې چرګ یوسه ښه بمبار صحیح ده؟ ټیک ته نه که ورغی. اوس په ګورو بچې. ساده کنه لکه سروس هم سلو دی. وای دا خو یې راپسې صرف ماسته او سلاد راوړل. شابه کنه لکه
کنه ظالمه صبر درنه نه کیږي. وای هغه چرګې خو رانه هغې سایډ ته کېښود صبر وکړه ور ووړم لکه یو پیپسي ما سره راوړی که نه وړوکې ښې او دومره خوراک کې ظالمه. لکه راشه دا لوښي یوسه او یو بل سور کړی چرګ هم راوړه یعنې که ورشي هغه ماشوم له بل چرګ یوسې دا خو مړېږي نه دا د کوم ځای نه ټاکو راغلی دی نیکه هغه ماشوم خو بل چرګ هم غواړي چاته ډزو نه کي. زمونږ خو پیسو سره کار دی دا والا بل هم وله یو څه دا والا ماشومه خو ډېر خوراک مه کوه بیا په هسپتالونو باندې نه شو ګرځولی. غلی شه مړه ورشه هغه ټیشو پیپر هم راوړه یا لکه ویټره راشي سړیا ډرقې وکړو ورشه موړ شو پیسې ترې راوړه ماشومه موړ شوې؟ هغه موړ شوم ها پوره 10,000 روپۍ شوې ها. څه 10,000 روپۍ صبر وکړه بچي اوس به درته 10,000 روپۍ وښیم وی دا خو پیری و ورګه چې نیک ته ووایم. نیکه نیکه هغه خو ماشوم نه و هغه خو پیری و ما چې ورته پیسو وې هغه غیب شو. څه غیب شو پیري و او که نه نیکه دا مونږ هسې وې چې دې دونه ډېر خوراک کوي. وغلی شه ماشوم دوکه کړئ او اوس ماته وایي چې پیري و وایي چل کوزو تاسو خو به ما خیر ته کښېنوئ خیر خیر دی نیکه ګزاره و. بچي اوس یې کړه بغا زه دنه لاړم